کم سړی چې مونځ نه کوي مونځ قصدن عمدن نه کوي بیمار نه دی شرعي عذر ورته نشته او مونځ نه کوي د دې سړي خو په دنیا کې ضلالت دی خو په آخرت کې به څه انجامي آخرت کې به دا انجامي چې رسول الله مبارک فرمایلی چې د دې سړي په آخرت کې پاسېدل به د چا سره د فرعون سره وي د حامان سره وي د ابی ابن خلف سره وي اوس وره لکه فرعون دا نوم په دې خلکو څومره بدلږي وي سم فرعون که چاته د فرعون وي ډایرکټ در سره جنگ کوي در سره که نه کوي او فرعون خو تاسو پیژنئ چې ځان ته به څه وي خدای ځان ته وي حضرت موسی علیه السلام ورته الله راولېږلو حضرت موسی علیه السلام ورته ووي زه د الله پیغمبر یم وی د الله عبادت کوه د الله بندگی کوه فرعون ته وي نو فرعون ورته وي وی زه ستا اړومه نم ده وی زه د ټولو نه غټ خدای وي زه یم دی فرعون ورته وي څه وي وی زه د ټولو نه غټ خدای یم انا ربکم الاعلی قرآن کې الله وی وی زه د ټولو نه غټ خدای یم چا وی لکه فرعون وی نو څومره ناشوړته خبرې وشتې ده که نه ګورئ نو چې کوم سړی داسې خبرې کوي چې زه خدای یم نو الله به هغه بدترینه سزا ورکوي که به نه ورکوي ورکوي که به نه ورکوي بدترینه سزا چې الله فرعون ته په دنیا کې ورکړه چې په دریاب یې غرق کړو په دریاب یې غرق کړو او بیا د عبرت دپاره الله وساتلو فرعون جسد لاش اوس هم په مصر کې پروت دی الله دا ساتلی دی د دې دپاره چې څوک په دنیا کې بیا ځان ته خدای ونه وي څوک په دنیا کې بیا کبر ونه کړي ای کبرجنه یا چې څوک داسې غټې خبرې کوي فرعون ته ګوره الله وي ده به ځان ته خدای وي الله وي ده به ځان ته رب وي درته وګوره د ده انجام ته وګوره که نه په دریاب مې غرق کړلو اوس پروت دی یو ساینسي ډاکټر وي اخبار کې هم دا خبرې لیدلې وه ډېر مخکې ویل د دې فرعون دا لاش دا په مصر کې پروت دی ویډیوګانو کې موجود دی او دا په شیشو کې بند دی د ده په دې بدن باندې کال په کال د ده په دې بدن دا غوښه نه ده دا راتازه کېږي د الله په قدرت وره دا سزا هم ده ښه که نه نو چې د ده په بدن دا اډوکو باندې غوښه راتازه شي نو بیا سوړ بوی کوي څه کوي لکه سوړ بوی کوي نو چې بوی شروع کړي نو ده ته بیا د شپې نه د ده د شیشو کې چې دی بند دی ده ته مږې ورپرېږدي څه شی لکه مږې او پیشوګان ورپرېږدي چې د ده د دې بدن نه د دې اډوکو نه دا غوښې وخوري بیا پې دې دوایانې ور واچوي هغه سوړ بوی بیا ختم کړي څومره بدترینه سزا ده الله پې په دې دنیا کې دا د یو ډاکټر خبره ده لکه د خولې اخباري خبره ده په خبره پوه شي نو څومره بدترینه سزا ورله الله په دې دنیا کې ورکړې ده چې مږې او پیشوګان پې څه دې مسلط شي غوښې ترې وخوري اډوکې بیا پاتې شي بدترینه سزا ده او که نه ده نو اوس چې کم سړی مونځ نه کوي د دواړو جهانو سردار وي د دې بېلمازه سړي انجام به د ده حشر به د قیامت په ورځ د چا سره د فرعون سره چا سره لکه د فرعون سره نو د فرعون حشر هم خوښ دی لکه لږ تیز ووایه نن دی خوښ دی انتې بچو ساتي او بېلمازه سړي به د چا سره به پاسي د فرعون سره بیا د دواړو جهانو سردار وي ویل چې کم سړی بېلمازه دی مونځ نه کوي د ده حشر به د حامان سره وي د چا سره د حامان سره حامان خو پیژنې دا د فرعون وزیرو څه ولکه فرعون وزیرو او دی حامان رزیل چې دی د حامان دی ظالم حضرت موسی علیه السلام پسې ډېرې ټوقې به کولې یو ورځ دا ټوقه وکړله ګلکاران او مزدوران یې راوغوستل دی حامان وی حضرت موسی علیه السلام وی چې زما رب په اسمانونو کې دی زما رب چې دی بره دی وی راشئ ګلکارانو مزدورانو یو محل راله جوړ کړئ څه جوړ کړئ لکه محل فرعون ته وی محل جوړوم محل او بره به په دې محل د پاسه خیجو او دومره اوچت محل به جوړو چې اسمان ته نږدې شي نو اسمان ته څوک رسېدلی دي دومره حقمقل دومره بې عقله وی چې داسې محل جوړو چې اسمان ته نږدې شي او وی بره په محل له پاسه به ودرېږو نو اسمان باندې به غشي به ولو غشي نه وي د دې موسی علیه السلام دا خدای نه دنه به ځان خلاص کړو دا د دې حامان قمقل خبرې وي مال ډېرو ارڅ ډېرو عقل یې نو بې قمقل بې عقله نو هغه حامان دا خبره وکړله محل یې تیار کړلو
چې محل تیار کو غټو چت محل تیار کو نو فرعون ته وی راځه برخیجو دې محل ته فرعون هم قمقالو کنه کده کې عقل او د الله بندگی اختیار کړي و نو وی راځه چې زو برخیجو چې د دې موسی علی السلام د دې خدای نه ځان خلاص کو نو وی بره وختلو چې بره وختلو دا حامان مر سره چې بره محل ته ورسېدو نو یو غشی بره د اسمان په طرف وویشتو حضرت جبریل علیہ السلام رسول الله مبارک فرمان دی وی حضرت جبریل علیہ السلام الله ته وی چې یا الله دې چې دی محل ته په دې کم ټیم کې خيږي ما ته حکم وکړه چې دا محل په ټول دڼې وڼې کم چې دا مردار شي پکې وی الله ورته چې نورېګا لک صبر الله حضرت جبریل علیہ السلام دې چې نه لک صبر وی چې کله دې محل ته بروختو او غشي برو وشتو الله پار یو شیز کې حکمت وی وی هغه شی بره پوریس کې غیب شو واپس را پریوت د مخې ته را پریوت نو چې هغه را پریوت نو الله په خپل قدرت سره هغه غشي په وینو باندې سور کړل څه شي لکه په وینو سور نو یې حامان دې فرعون ته وی چې دا وګوره د موسی علی السلام د خدای نمزان خلاص کو خبره پیښه وی د موسی علی السلام خدای هم څه دی دا غ نمزان خلاص کو الله تعالی ته حضرت جبرئیل علیہ السلام ته یا الله دا سعجب خبرې کوي یا الله دا دې سعجب حرکات کوي تو ورته اوسم صبر کې الله ورته ورګل لک صبر وی حضرت جبرئیل علیہ السلام ته الله وی چې لاړ شه دا محل چې دی کوم دومره په خواره جوړ کړي دا ول ټول تس کا خدا فرعون ظالم پکې بچ کا دا پکې څه کله کا بچ کا ول چا کار الله کار حضرت جبرئیل علیہ السلام راغی هغه محل ته ورله وزر اړم کړل تس دانې لاړلو هغه محل او فرعون ظالم پکې څه دی الله بچ چا بچ کو لگا الله بچ کو او اے حامان تبم سری الله سخت سزا په دنیا کې ورکړه نو رسول الله مبارک فرمان دي چې کم سړی بیلمازري ته دی بیلماز سړی انجام او د حشر به د چا سری د حامان سره او د فرعون سره خبره پیښ دریم نمبر وورا او دې ته بلګ ویخ کینو خالکا لګ ویخ پکینو تاسو ما په خبره پیږي څوک په پیږي هم چې لګ ویخ شه تاسو بینی پیږي لاس نه دوی چت کړي اپا کېږي ما کنه یا اوس کا چرتا خزه بس پرې دا رسول الله مبارک فرمان دی وی چې کم سړی بیلمازه د بیلمازه منځ نه کوي ول د دې سړی حشر به د ابی ابن خلف سره کیږي چا سره لکه ابی ابن خلف دا ابی ابن خلف دا غټ منافق انسان او دی ابی ابن خلف په چې رسول الله مبارک په ډېر خبرې کولې او دی ابی ابن خلف په رسول الله مبارک خلاف ډېر کارونه کول نو دا ابی ابن خلف چې دی وورخه دا په احادیثو کې په بخاری شریف کې دا موجود دی ګوري دا ابی ابن خلف یو ځلی توره جوړه کړه توره او ډېر په قیمت هغه توره جوړه کړله او راغی د رسول الله مبارک خواله پیغمبر علیہ السلام ته هغه توره راوویستله وی ته ځان ته پیغمبر وې خو دا توره مې جوړه کړې دا توره او په دې توره به دې وام چاته وی لکه د دواړو جهانو سردار ته وی رسول الله مبارک ته وی په دې توره به دې وام او یو اس مې اغسته دې اس پاغه اس بناسته مو دا قیمتي توره به را سره یو په دې به دې وام وورجی زمون پیغمبر ډېر بهادرو ډېر قوت والا پیغمبر زمون الحمدلله د دواړو جهانو سردار وته وی ابی ابن خلفه وی زبد وجنم ز وی زبد وامه وی زبد وجنم حکم خلرالی بیا د مسلمانانو د کافرانو ترمنځ جنگ اعلان شو د بدر جنگ څه شي لګه د بدر جنگ یو غټ عظیم جهاد شوی دی د دې بدر په دې جنگ کې ابو جهل چې دی ابی ابن خلف ته وی ویزه چیزو کنه جنگ لا زه چیزو ته سرستو کېږي نو دا ابی ابن خلف دا خو منافق او د منافق سړی ګور ایمان نه ښه دا ډېر ټیزنی نو دا ابی ابن خلف وته وی نظم جنگ لا وی جنگ لا نظم ابو جهل ورته وی چې جنگ لازم ما سر بتم زی دا ابی ابن خلف وتی نظم ابو جهل ورته وی بے غیرت انسان بیا ور پس خلک خبرې کې چې د جنگ نه پټ شو نو دا ابی ابن خلف وته وی تا ته پته شته چې زه د صد وجنه جنگ لا نظم ابو جهل وتی ما ته پته نشته دا ابی ابن خلف ابو جهل ته وی
وی ای په خپلو بوتانو یې قسم وخوړو وی زه د دې وجې نه جنګ له نظم چې په جنګ کې که زه رسول الله مبارک ته مخامخ شم که هغه راباندې ګزار وکړو زه به مړ یم خبره پوه شوې وی ځکه چې هغه راته ویلي چې زه به دې وجنم چې کله جنګ شروع شو ورځي واقعه ډېره اوږده ده بدر د جهاد ابه ته انشاءالله یو ورځ بیانوم د خیره چې کله جهاد شروع شول نو رسول الله مبارک سره خپل ملګري صحابه کرام هم ګیر چاپیره ولاړ دي جهاد شروع شول دا ابی ابن خلف چې دی په یو اس ته پاسه ناستو او رسول الله مبارک په نظر شو لکه دا خو ابی ابن خلف ته چې دی دا سره روانو رسول الله مبارک ورمخ کې شو چې څنګه په ورمخ کې شو نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ورته توره ورکوي حضرت دا توره واخله سیو دا ورکه لگا توره رسول الله مبارک وتی توره مرا کاوه په دا توره نه خرابوم مثال په دا توره نه خرابوم توره مرا کاوه یو وړه غونتی چوکا راکا سره کلکا چوکا دا چوکا خو دا چوکا نه نره چوکا پیژنې نره دا موږ چې دا ماشومان دا وړه چوکا نه نره وی وړه چوکا را لراکا وړه چوکا صحابه رسول الله مبارک تی چې حضرت هغه په اس ته پاسه ناستي توره ورسرې ده نور کافران ورسرې تاسو وایي چې چوکه راکې دا توره والې رسول الله مبارک تی نه ماله زه په توره خرابوم نه ماله یو چوکه راکه حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ یو چوکه پیدا کړی حضرت دا والې چې څنګه دا ابی ابن خلف رسول الله مبارک ته رانږدې کېدو پیغمبر علیه السلام په چوکه پې ګزار وکړو ابی ابن خلف د اس ورغړېدلې پرېوته ګزار د چا ولکه د چا ولکه د رسول الله مبارک گزارو ابی ابن خلف چې د اس نرغړېدلې پرېوتو اور دا په احادیثو کې موجود دي دا خبره ابی ابن خلف چغې کړې او خپل لښکر ته منډې والې د کافرو لښکر ته منډې کې چې منډې کې ابو جهل ورته وی دا دومره چغې ولې وې ته خو غټ سردار یې د کافرو دا دومره چغې ولې وې او دا دومره په بد حال ولې را روانې دی ورته وی دا ابی ابن خلف ورته وی وی رسول الله مبارک را له گزار را کړی دی چا را کړی دی رسول الله مبارک نو ابو جهل ورته وی گزار یې په څه در کړی دی وی په یو نری وړه غونتې چوکه وه په هغې را له گزار را کړی دی وی پاسه مړه بې غیرته په وړه چوکې در له گزار در کړی دی او دومره چغې دې راغستې دي دومره چغې ته وې او وی داسې چغې والې دی ابی ابن خلف حدیثو کې راځي لکه څنګه چې خر په تیز اواز دا برړانده وي د خر د اواز تیز دا برړانده چې وي وی دقسې د ابی ابن خلف چغې والې وی خلکو به ورته خپلو ملګرو به ورته چې دا دومره برړاندې وې مه وخه دا برړاندې دا چغې مه وخه ابو جهل به ورته بار بار وی په وړه چوکې وخلې دومره چغې وې نو دا ابی ابن خلف ورته وی چوکه وړه وه خو ګزار د جناب محمد رسول الله وړه چوکه وه خو گزار د آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی قسم په خدای د ابی ابن خلف په خپل خدای باندې قسم وخوړو په بوت باندې هغې به بوتانو ته خدای وی قسم دی زما په دې بوتانو باندې ابی ابن خلف وی په ما دومره تکلیف دی په ما دومره تکلیف وی که د مدینې منورې د مکې دا غرونه په ما کې دی دومره تکلیف بنی چې څومره ماته د ګزار نه تکلیف دی ولې ګزار د چا ولکه د رسول الله مبارک ګزارو واورېجي دا ابی ابن خلف د انجام بیا څه شولو د به چغې والې برړانډې به یې والې خلکو به ورته چغې مه وخه کور کې به چا نه پرېښودو په لاره کوڅه کې چا نه پرېښودو او دې چغو کې په دې برړانډو کې څه دي مردار شولو چې مردار شولو نو رسول الله مبارک فرمان دی احادیث ته قسم په خدای دې ته لږ سوچ وکړئ بخاري شریف کې دي په مسلم شریف کې دي رسول الله مبارک وی چې کم سړی بیلمازه دی بیلمازه زه نه ویم علما نه وی زه نه ویم علما نه وی تابعین نه وی تبع تابعین نه وی فرمان د رسول الله مبارک دی چې کم سړی بیلمازه دی ویل د دې سړي حشر به د قیامت په ورځ د ابی ابن خلف سره کېږي تاسو ته ما د ابی ابن خلف حالات بیان کړل که نه چې په کوم انجام مړو نورونو د بیلمازۍ نه څه دي ځان بچ ساتي د بیلمازه سړي دپاره 15 عذابونه دي څونه لکه 15 عذابونه دي دا خو ټیم ختم دی دا 15 عذابونه به انشاءالله بیا را روانه جمعه کې بیانوم خدای دې د بیلمازۍ نه بچ وساتي منځونه کوئ الله سره تعلق جوړ کې عبادات کوئ
چې دنیا هم ښه شي او آخرت هم ښه شي. وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله ما چې سویل که زما نه څه کمی شي ما معاف کړي، دا ټول ملګري معاف کړي. خدای زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. خدای پاک زمونږ د ټولو ناراضي شي. یا الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. خدای پاک یا الله دا کم ناس ملګري مشران کشران ځوانان دا چا څه مشکلات ختم کړي، دا چا څه پریشانۍ ختم کړي، دا چا کورونو کې بیماری ختم کړي، دا چا روزګارونه نشته حلال رزق اسباب پیدا کړي، چا شته دی خدای ته پکې خیر او برکت نصیب کړي. خدای مونږ ټول د پریشانونو نه بچو ساتي. خدای مونږ ټول د آفتونو مصیبتونو نه بچو ساتي. خالق العزال زمونږ په حال باندې رحم وکړي. خدای زمونږ په دې وطن باندې رحم وکړي. زمونږ د ملک پاکستان خدای ته حفاظت وکړي. زمونږ دا وطن په دین اسلام آباد لري، په مدارس مساجد مراکز آباد لري، په مخ د ځمکه چې خدای څومره مسلمانان دي خدای د ټولو حفاظت وکړي. خدای زمونږ د ټولو ناراضي شي. بالمازین هم بچو ساتي. منځونو سره خدای زمونږ مینا محبت نصیب کړي. قرآن سره خدای زمونږ د ټولو مینا محبت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم